سلامونه نیکی هیله میمونه خدای وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن د سکیچاپ کوم 2020 پورې ټوټوریال چې موږ را پیل کړی و، نن یې دیارلسم درس دی. نو په ننني درس کې زه غواړم چې په سلیکشن باندې خبره وکړم او ځینې نور همداسې مسایل دي کوم چې د سکیچاپ دي ابتدایي مسایل دي، نو غواړم په هغو باندې خبره وکړم. نو مخکې له دې نه چې موږ خپله زده کړه را پیل کړو، که چېرته د موږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، کولی شئ هغه درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له راتلونکو او نویو درسونو څخه تاسو په لنډ وخت کې خبر شئ او د هغو څخه استفاده وکړئ. نو راځو موږ یې پیل کوو. لومړی زه باید 2020 سکیچاپ چې موږ ډاونلوډ کړی دی هغه راخلاص کړم. نو نن غواړم په سلیکشن باندې خبره وکړم. نو سلیکشن مختلف هغه انواع مختلفې لري، نو غواړم په مهمو باندې خبره وکړو تر څو پورې د موږ دا کوم کورس چې را پیل کړی ډېر اوږد نه شي، ځکه بیا ځینې وخت خسته کوونکی کېږي. نن غواړم چې په سلیکشن باندې خبره وکړو، ځکه په سلیکشن موږ چې کوم درسونه تر اوسه ثبت کړي په ډېرو کې موږ سلیکشن کړی دی. نو انشاءالله تر یو حده پورې به د تاسو زده هم وي یا به مکمل زده وي، خو بیا هم زه کوشش کوم کوم شیان چې د موږ زده دي تر تاسو یې در ورسوو. نو سلیکشن مختلفې طریقې لري، کولی شئ چې سلیکشن د مختلفو طریقونو ترسره کړئ. کولی شئ له دې ځای څخه چې ایډیټ منیو دی ایډیټ ځای ترسره کړئ. وګورئ سلیکټ آل موږ د څه دپاره کاروو. که چېرته د موږ سره مختلف آیټمونه یا مختلف آبجکټونه دلته موجود وي، نو ټولو غواړو چې په یو حالت باندې موږ هغه سلیکټ کړو. د مثال په ډول سره دا مختلف دي یا هم ډېره لویه پروژه ده، غواړو چې ټول سلیکټ کړو. موږ کولی شو له سلیکټ آل څخه استفاده وکړو یا هم کنټرول ای، سمه ده. او که چېرته غواړو چې برعکس عملیه یې دو ترسره کړو، کوم سلیکټونه آبجکټونه چې سلیکټ شوي دي غواړو چې هغه بېرته له سلیکټ څخه وباسو، نو نن سلیکټ باندې کلیک کړو. هغه کوم آبجکټونه چې موږ سلیکټ کړي وو هغه د سلیکشن څخه وایستل شول. نو سلیکشن هم فرقه 2D 3D ته فرقه. د مثال په ډول دلته وګورئ، که زه غواړم دغه خط سلیکټ کړم، صرف همدغه کوم لاین چې دی همدغسې سلیکټ کوم، او که غواړم دا سلیکټ کړم، یعنې که په ټوله کې زه وغواړم دغه کوم شکل چې موږ جوړ کړی رسم کړی دی غواړم چې دغه سلیکټ کړم، نو په مخکني ورژنو کې به ته مجبور وي چې په هر یو به دې ځان ته کلیک کوله، شیفټ بټن به یې نیولی وه پلس کلیک، په همدغه ډول باندې به تا سلیکټ کوله. نو په اوسنیو ورژنو کې ډېره اسانتیا راغلی ده. که چېرته تاسو غواړئ صرف یو لاین یا یو کوم خط چې دی هغه سلیکټ کولی شئ، صرف کلیک وکړئ او سلیکټ یې کړئ یا یې انتخاب کړئ. که غواړئ یو لاین انتخاب کړئ، صرف مربوط لاین باندې کلیک وکړئ. او که چېرته غواړئ چې هغه کومه ساحه چې ده هغه سلیکټ کړئ، ډبل کلیک. او که چېرته غواړئ د خطو کوم هغه مماس شکلونه چې دي ورسره یا چې هغه کومې نقطې ورسره مماس یا په تماس کې شوي دي هغه ټولې سلیکټ شي، نو تاسو به تریپل سلیکټ په دې باندې وکړئ. وګورئ کله چې موږ درې سلیکټونه دلته وکړو، نو کومې نقطې چې ورسره وصل دي یا مماس دي هغه نقطې به ورسره سلیکټ شي. په همدغه ډول باندې که اوس موږ 3D شیفونو ته یا شکلونو ته ورشو، وګورئ که زه چېرته صرف یو سلیکټ کوم په دې ډول باندې، نو د موږ ډېر وخت نیسي. په 3D شکلو کې موږ صرف 3 سلیکټونه یا 3 کلیکونه ترسره کوو په بخښنې سره، نو هغه نقطې چې ورسره مماس دي هغه به ټولې یا په تماس کې ورسره لمس شوي دي هغه به ټولې څنګه شي سلیکټ شي. نو وروسته د سلیکشن نه موږ په هغو باندې موږ مختلفې عملیې ترسره کولی شو. او یا هم کولی شو چې موږ سلیکشن د ماوس کومه ښۍ توکمه چې ده په هغو باندې کلیک وکړو، کولی شو له دغه ځای څخه موږ سلیکشن وکړو. په دې کې کوم سلیکشنونه چې ما مخکې درته تشریح کړل ټول موږ کولی شو په موږ ډول باندې سلیکټونه وکړو. خو تر ټولو نه د ما په اند باندې چې مهم دی هغه یونیورټ سلیکشن دی او بل کانټیکټډ سلیکشن دی. وګورئ په همدغه ډول باندې زه غواړم چې تاسو ته هر یو په تفصیلي ډول سره تشریح کړو. وګورئ لومړی دی بونډینګ ایج، په دې باندې که موږ کلیک وکړو یعنې کومې بونډرۍ یا کوم هغه
شاوخوا طرفونه دغه چې تاسې ګورئ هغه به سلیکټ شي. وګورئ که زه غواړم صرف دغه ټول مخ یعنې ټول مخ صرف نه غواړم چې دغه طرف لاینو په شمول باندې یا کوم خطونه چې موږ ورسره جوړ کړي نو په شمول باندې زه سلیکټ وکړم نو زه کولی شم چې د سلیکشن څخه بینډینګ موډ باندې یا په ایج باندې کلیک وکړم نو هغه ساحه به موږ ته سلیکټ شي. وګورئ دویم سلیکشن چې هغه موږ ته فقط مهم دی هغه کانټیکټ هغه دی پیست دی سمه ده وصل شوي مخونه. وګورئ دلته ټول دغه کوم مخونه چې دي درسه وصل شوي مخونه دي یعنی بدون د دغو لاینونو نه بدون ویتاوت دغو لاینونو نه او کوم مخونه چې دي هغه ټول څنګه شول سلیکټ شول سمه ده. نو کولی شو موږ دونه استفاده وکړو. نو په همدغه ډول باندې وګورئ بل سلیکشن چې دلته دی هغه آل کانټیکټډ سلیکشن دی سمه ده. کوم چې ټول سوصل دي لکه تیر کې مې چې درته په ډبل کلیک سره دغه موږ سلیکشن موږ کولی شو ترسره یې کړو. کومې نقطې چې سوصل دي هغه به ټولې په یوه وار باندې دلته موږ وکولی شو چې سلیکټ کړو یا سمه ماست شوي نقطې دي سمه ده. او آل سیم ټیګ چې دي په دو باندې به وروسته موږ یو مټریال باندې موږ وروسته خبرې وکړو ځکه موږ تر اوسه ټیګ او مټریال نه دي لوستي نه غواړم چې یونیورل سلیکشن باندې تاسو ته خبره وکړم. دا په فوتوشاپ کې په ډېرو پروګرامو کې دا سلیکشن موږ لرو. د مثال په ډول سره دغه ساحه چې ده ما سلیکټ کړې غواړم بدون د دغو ساحې نه چې موږ وسلیکټ کړه بیرون چې څه شی دي کوم ابجکټونه موجود دي هغه ټول زه باید سلیکټ کړم. نو کولی شم زه له دغې سلیکشن څخه استفاده وکړم په دغه ډول باندې. نو دا ډېر یو مهم سلیکشن دی په ځینو وختو کې چې موږ غواړو په خپل ډیزاین کې یو څه ایډیټینګ وکړو یا غواړو چې یو ساحه باندې موږ هېڅ تغییر رانه نو موږ کولی شو له دغې څخه استفاده وکړو. یو مشکل چې دلته تر سترګو کېږي هغه دا دی چې وګورئ که چېرته زه اوس مثالا غواړم لومړی خو باید دغه کوم سلیکشن باندې ډیلیټ کړم. د مثال په ډول سره زه غواړم چې دلته یو شکل جوړ کړم یا یو آبجکټ جوړ کړم په دغه ډول باندې سمه ده. نو یو څه اندازه لویه شوه ټاپ باندې کلیک کړم تر څو پورې موږ په اسانۍ سره هغه ساحې پیدا کړو سمه ده. په دې ډول باندې وګورئ یو څه یا هم کولی شئ دویم سلیکشن د ځای نه وکړئ په بخښنې سره لاین وباسئ داسې سمه ده. وګورئ موږ ته اوس د لاندې کومه ساحه چې ده هغه اضافي کومه دویمه ساحه چې ده موږ سلیکټ کړې ده. نو لومړی زه غواړم دغه ساحه یو څه بره راوړم. نو په دې ډول سره وګورئ غواړم دلته د پین په ذریعه باندې یو شکل جوړ کړم په دې ډول باندې. نو وګورئ زه دا سلیکټ کوم دا ساحه موږ ډېر په اسانۍ سره سلیکټ شوی دو کنټرول سی کنټرول وی بله کاپي اخلم په دې ډول سره کنټرول باندې ډول سره بله کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وی یا هم دا دوی کومې ساحې چې وي دا موږ ته به اسانه کړه. نو اوس غواړم دغه اضافي خطونه له منځه یوسم په دغه ډول باندې. وګورئ سمه ده. لومړی خو ټولو نه د مخکې زه غواړم چې دا په دغه اندازې ته رالوی کړم په دې ډول سره او دلته یو بل زیاتونه هم غواړم چې ترسره یې کړم د دغو کوم مرکزي خط چې دی پورته خواته په دغه اندازه باندې وګورئ سمه ده په دې ډول سره. نو همداسې کولی شئ له نورو تخنیکونو څخه یې په دې کې استفاده وکړئ او دغه ساحه اوس له منځه وړم. وګورئ سمه ده. نو اوس که چېرته موږ دلته یو ساحه جوړه کړو هغه په دې ډول سره مثالا غواړم دغه کومه ساحه چې ده دا وصل د دغو بل څه کړم د دغو ځای سره. نو اوس که چېرته زه غواړم چې صرف په دغو ساحه کې بدلون راولم نو دا یو ډول مشکل موږ ته جوړوي چې موږ یې نشو راوستلی په هغو کې سمه ده. یا غواړم هغه یو ځای نه بل ځای ته موف کړم چې په هغو طریقه باندې موږ نشو کولی له دې نه استفاده وکړو. موږ بیا په دویم قدم کې چې کله موږ سلیکشن ترسره کړلو د هغو نه ګروپ جوړوو چې په ګروپ باندې به انشاءالله موږ بیا وروسته ته مفصلا وغږیږو. وګورئ دغه کومه ساحه چې به دا اوس ګروپ شوله سمه ده. مخکې له دې نه چې په دې کې موږ ایډیټینګ ترسره کړو وګوره
موږ په دې کې اوس ایډیټینګ ترسره کړو په دې ډول وګوره. اوکې لومړی موږ په خپل پوزیشن ته بدلون ورکړو. اوکې موږ ګروپ له منځه تللی، یو ګروپ یو ساحه انتخابومه د ریکټنګل په ذریعه باندې په دغه ډول باندې وګورئ. سمه ده. اوس غواړم دا سلیکټ کړم. وروسته د سلیکټ نه دا ګروپ کړم. وګورئ په ګروپ دا اوس یو ګروپ شوله. سمه ده. نو دا اوس موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره تغییر مکان ورکړو دې ته. سمه ده. اوس دا ګروپ بیرته موږ په کنټرول زی سره له منځه لاړو. نو زه غواړم چې بیا ګروپ جوړ کړم. اوس که چېرته زه غواړم په دې کې ایډیټینګ وکړم یا دا یو څه پول کړم نو نشم کولی. نو زه به ډبل کلیک وکړم. کله چې ما ډبل کلیک وکړه وروسته زه کولی شم له دې نه استفاده وکړم. وګورئ دو ګټه موږ ته څه شی شوله. سمه ده. انشاءالله په دې موضوع باندې به وروسته موږ مفصلا خبرې کړو ځکه په نظر کې مې نیولې ده. مثالا زه غواړم دغه کوم شیپ چې موږ جوړ کړی وه مخکې موږ داسې نه شوی سلیکټ دو کاپي راواخلم کنټرول وي دلته یې وکاروم په دې ډول سره. نو دا موږ ته یو ډېره اسانتیا رامنځته کوي. سمه ده چې موږ کولی شو واقعیت په ډېر کم وخت کې ډېر څه په دو باندې ترسره کړو. نو وګورئ. اوکې نو همداسې کولی شئ دا هم تاسې ګروپ کړئ، خو وروسته که چېرته تاسې ګروپ کړی نه وي نو بیا ځینې سبب د ځینو مشکلاتو کېږي چې موږ نشو کولی په هغو کې هغه ایډیټینګ ترسره کړو. بله خبره چې په دو موضوع کې مهمه ده ما په نظر هغه موو یا حرکت دی. سمه ده چې موږ څنګه کولی شو یو ابجکټ حرکت ورکړو. په لومړیو کې که چېرته د موږ هغه مطلوب ابجکټ بسته شوی یا ګروپ وي نو هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره یو ځای نه بل ځای ته حرکت ورکړو په دې ډول سره. که پورته خواته بیایو هم کولی شو، که روټیټ کیو هم موږ کولی شو هغه روټیټ کړو. خو په موف کې ځینې مشکلات موجود دي باید موږ هغو ته نظر وي. د تیر په څیر باندې که چېرته موږ دواړه اړخونو باندې دغه د موف آپشن وکاروو لومړی په 2D شکلونو دوهم په 3D یا هم په 3D شکلونو باندې 2D خو موږ اسانه کولی شو. د مثال په ډول سره زه غواړم دلته یو شکل جوړ کړم په دې ډول باندې. نو وګورئ موږ هغه اندازې ډایمنشن کوم شیان چې دي هغه موږ ته نظر کې نه نیسو ځکه د ویډیو سایز بیا ډېر اوږدېږي. نه غواړم چې بیا یو څه د خسته‌توب لامل د تاسو هم شي. وګورئ که چېرته موږ دو ته حرکت ورکوو نو موږ صرف په دو باندې کلیک کوو. وګورئ موږ په اسانۍ سره حرکت ورکولی شو. خو که چېرته موږ غواړو چې د دو کې یو څه تغییرات راوړو صرف موږ په مربوط لاین باندې کلیک کوو. وګورئ سمه ده. یا په خط باندې نو لاین موږ فکر کوم په دویمه ویډیو کې ووې. وګورئ موږ باندې زه کلیک کړم هغه مطلوبه ساحه زه انتخابوم. وګورئ په دې ډول یم زه کولی شم یعنې ډول ډول تغییرات تاسو د موف په ذریعه باندې ترسره کولی شئ. خو بیا هم ځینې ځایو کې دونه موږ استفاده کړو چې مهم دی. مثلا غواړم دا ساحه یو څه بره کړم یا د دو سره وصل کړم نو مختلفو تخنیکو کې موږ کولی شو مختلفو ځایو کې له دغه څخه استفاده وکړو. نو که غواړو چې موږ دغه شکل په مکمل ډول سره موف کړو لومړی باید مکمل څنګه شي سلیکټ چې سلیکشن موږ په تېره جلسه کې وویلې. د مثال په ډول سره زه غواړم دغه کوم شیف چې دی دا موف کړمه. سمه ده. نو که چېرته زه په دو باندې کلیک وکړم د موف وګورئ څه به پېښ شي. اوکې زه دا سلیکشن څخه باسم. وګورئ هغه حرکت نه کا یو ډول وصل شوی یا لنک شوی شکل موږ ته منځته راکړه ځکه هغه بیروني ساحه چې کومه ده هغه هېڅ خپل ځای نه خوځېږي. نو د دې دپاره موږ هم باید که غواړو چېرته دا موف کړو اصلا موږ د موف نه په نورو ځایو کې هم استفاده کړو. د مثال په ډول وګورئ زه غواړم شکل ته بدلون ورکړم یا یو ډول شکل جوړ کړم کولی شم دلته استفاده ترې نه وکړم. خو حال دا چې موږ غواړو دا موف کړو یا حرکت ورکړو یا زه کولی شم صرف دغه یو لاین ته تغییرات ورکړم په دې ډول سره یا مختلف هغه کړنلارې دو کې موجود دي چې کولی شي د هغو نه تاسې په خپل پروژیکټ کې استفاده وکړئ. مثال په ډول وګورئ یو څه د ډول شکل هم تاسې کولی شئ جوړ کړئ. نو کولی شئ د کوم ایروکیز چې دي د هغو نه هم تاسو استفاده وکړئ. سمه ده. نو وګورئ دا اوس یو شکل شو. سمه ده. یو ابجکټ شوله. که چېرته زه غواړم چې دا په مکمل ډول سره تغییر مکان کړم نو زه باید په دې باندې تریپل کلیک وکړم یا هم درې وارې
کلیک وکړم تر څو پورې دا سلیکټ شي. کله چې مطمئن شولې چې دا شکل سلیکټ شوی نو بیا کولی شئ هغو ته مختلف تغییرات ورکړئ. مختلف ډوله تغییرات په هغو کې تاسو کولی شئ چې د موږ په ذریعه باندې راوړئ یا هم هر هغه ځای ته چې تاسو وغواړئ هغلته تاسو کولی شئ چې دغه شکل موف یا هم حرکت ورکړئ. نو هر ډول شکل چې وي سمه ده، هر ډول شکل یو ونیو به تاسو په نظر کې وي چې تاسو هغه شکل یا هغه کوم موډل چې دی هغه به تاسو سلیکټ کړی وي. موډل کولی شو موږ جوړ شوی موډلونو نه استفاده وکړو. د مثال په ډول یو مثال یې دا دی چې کولی شو موږ د هغو نه استفاده وکړو او دا ډېر په اسانۍ سره کولی شو موف کړو یا هم یو ځای نه بل ځای ته حرکت ورکړو. نو دا یو اسانه دی سمه ده. او بل موږ کولی شو که چېرته ګروپ وي وګورئ زه که غواړم دغه کوم شکل چې دی دا په مکمل ډول سره موف کړم نو لومړی خو دا باید موږ ټول سلیکټ کړی وي. وګورئ دلته به هغه نقطې سره وصل کېږي یا په درې کلیکو سره سلیکټ کېږي چې هغه سره مماس وي. وګورئ ولې دغه څه نه شولې تاسو پوهېږئ لږ فکر که وکړئ سمه ده. دغه نقطې خو یې سره په تماس کې دي وګورئ ښې په تماس کې دي سمه ده. ولې نه شوې ځکه دا موږ ګروپ کړی یې وې دا یو ځان ته ګروپ دی سمه ده. نو نقطه یې دلته ورڅخه کته کړې ده نو په دې خاطر باندې دا موږ نشو سلیکټ کولی. نو خو بیا موږ کولی شو چې له دغه ډول سلیکشن څخه استفاده وکړو او اوس موږ کولی شو دا موف کړو په دې ډول سره چې هر ځای ته د موږ زړه وغواړي هلته موږ کولی شو هغه شکل چې موږ سلیکټ کړی هغه موف کړو. نو وګورئ په دې ډول سره نو مختلفو ډولونو باندې تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. مثالا زه غواړم دو ته یو لار یا هم دروازه جوړه کړم. وګورئ یوه خبره چې زه تل تاسو ته کړم موږ هغه اندازې په نظر کې نه دي نیولې سمه ده. نو تاسو به ډېر په کرارۍ سره کوم اندازې چې دي هغه به نیسئ ځکه اندازه چې کله موږ پرېږدو د اندازې نیول نو هغه سبب د پروجیکټ د خرابېدو کېږي. لکه په تېرو درسو کې کیدای شي تاسو د موږ په یو پروجیکټ کې چې به تجربه کړې وي سمه ده نو بیا یو څه خرابي رامنځته کوي. نو تاسو به هغو ته ډېر پام وي په دې ډول سره وګورئ سمه ده. اوکې کنټرول زی. نو مختلفو ځایو کې مختلف کارونې کولی شئ تاسو ترېنه استفاده وکړئ. مثلا زه غواړم چې میټریل باندې انشاءالله موږ خبره کړو. میټریل موږ په نظر کې نیولی دی انشاءالله په هغو باندې به موږ خبره کړو. نو وګورئ په همدغه ډول باندې موږ اصلا د میټریل کارونه ډېره مهمه هم ده سمه ده ځکه هغه کوم اصلي حالت چې د موږ پروجیکټ اخلي هغه د میټریل په ذریعه ده. او وګورئ په دې ډول سره غواړم دلته هم تغییرات راوړم. نو زه غواړم د دو کوم رینډر چې دی هغه ترلاسه کړم. نو دغه اصلي شکل یې وه. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې په پاک خدای سپارم ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.